نن تاسو ته د نوي کال مسائل نوی کال اسلامی کال اسلامی هجری داغي شروع او آغاز دی نو د اسلامی کال متعلق میں تاسو ته وی اصل کی زمنګ د عبادتو تعلق دا د نور د گردش سره هم دی او د سپومۍ د گردش سره هم دی د کال د بدلیدو تعلق د اسلامی کال داغي تعلق د میاشت سره دی میاشو قتل بیگا پاکستان والم اعلان وکړو چې د محرم الحرام میش هغه په نظر باندې رااله شکر دی چې هغه ته میش په نظر باندې هغه رااله نو ویل 1442 هجری تاسو دلته په پټه باندې چلیږي یکم محرم الحرام د جمعې ورځ 1442 هجری دا اسلامی کال د داغي ابتدا وشوله او د اسلام تعلق د قربانی سره دی مالی جانی قربانی باور کې د میشت اخیری د 1441 دا غم د قربانی میشوا وکنه ودغه نه وای کړو د قربانی میشوا او که تاسو ته پته نه لګی چې څنګه د قربانی میشوا د خپل پرجونه وګورئ د پته به ولګی چې نه میشوا د قربانی میشوا او عثمان رضی الله عنه دا شهادتم پاتلسم ذوالحجه باندې دا پیر میشت دی اتلسم تاریخ باغی باندې د عثمان رضی الله عنه شهادت شوی نو د کال اختتام او د کال ابتدا دا د قربانی نه د پړوبۍ ورځ باندې عمر رضی الله عنه د شهادت قربانی ورکړي بلسم محرم باندې د رسول الله مبارک خاندان د کربلا په مقام باندې د شهادت قربانی ورکړي نو زمونږ اسلامی کال ابتدا دا او که انتها دا شروع دا او که اختتام دی نو دا پلا زوال قربانیانو باندې دا او دا ما تعالی دا پیغام درکړي چې مسلمان غافل کیږه ما ود کیږه ما ځان نه د قربانی ګډوره جوړ کا قربانی به ورکه هغه خلکو چې هغه مقام حاصل کړو نو هغه په څه باندې وو په قربانی باندې وو بغیر د قربانی نه هیڅ هغه نه کیږي الله دې موږ له د مالی جانب قربانی توفیق راکړي نوی کال موږ د پاره سری سبق او څه سوچ لرو څه فکر لرو نو یو په تاسو ته ما دغه دعا ویله به د تاخير کې ویم چې دغه دعا د نوی کال صحابه خپل ویلې دا خپل بچو ته هم دغه دعا خودلې ده هغه دعا به زل به ان شاء الله وایو او بل موږ به لږ حساب کتاب کو موږ چې کله کال تیر شي په کاروبار باندې کارخانه دکان پسلونو باندې نو حساب کو الکه څومره مې ګټلې دي څومره مې تاوان کړی دي او د کال زما صحیح را دي ټول خلک دا فکر سوچ کې مبتلا وي نو د دین په حواله به موږ لږ حساب کتاب ځان سره وکړو چې دا 1441 هجری دا زمونږ څنګه تیر شو ګټ هم ډیره کړی تاوان هم ډیر کړی دی او آینده کال زما سوچ به وي صحیح اراده به وي نو که تیر کال نظر مو غرضو چې را تاوان مې کړی دی ګناهونه رانه شوي دي واړم شوي دي لویم شوي دي نو د هغې دپاره به بیا توبه طایب کیږو خپیمانتی به کوو او د الله نه به غواړو چې الله زموږ دغه ګناهونه معاف کړي په هغې باندې موږ پښیمان یو موږ په هغې باندې ژړا کوو الله تا ته فریاد کوو زموږ دغه کوتاهۍ معاف کړي او که دې ښه کارونه کړي دي منځونه او دسونه صدقې خیراتونه روجې زکاتونه حجونه عمرې دې کړي دي نو بیا به د الله شکریه ادا کړي او الله دعا به کوي چې الله ماله د نورو نیکو اعمالو توفیق هم راکړي او ماله په دې نیکو کې زیادت راوستی کړي او آینده کال دپاره دغه عزم کول چې ګناهونه به نه کومه او د نیکو جذبه به ډېره لرم چې چېرته هم د نیکۍ موقع میلاویږي زه به نیکی کوما او چې چرته د ګناه ځای وي د ګناه وخت وي د ګناه کار وي زه به ځان ساتمه نور مختلف مراحل به راځي کله به تعالی د صبر موقع وي کله به د شکر موقع وي کله به د ځان ساتلو موقع وي لکه دا شی حرام دی ګناه ده او کله به د وړاندې کېدو موقع وي هلکه دا د نیکۍ موقع ده لږ وړاندې شو دلته نیکي وکړه نو زموږ به انشاءالله د نوي کال پیغام دا وي نوی کال پیغام با دغه وی چې تاسو ته مې کوم هغه بیان کو هغه دعا د تبه مې ما چې دا دعا تاسو وی د نوی کال مرګري ډیر راغلي دي چې الله را کال موږ د پاره بختور کی اللهم ادخله علينا بالامن والايمان
والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار الشيطان آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا.